د افغانستان پولیس با استعداده او د وړتیا درلودونکي مشران او روزونکي لري. د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه په میکانیزمونو کې د سمون راوستلو لپاره د زده کړې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې د افغان ملي پولیسو د مشرتابه د عملي او نظري وړتیاو د لوړولو لپاره کار کوي. د بریالیو مشرانو په درلودو سره به د وړتیا درلودونکي زیارکښه او جدي پولیس وروزو. د وخت په تیریدو او د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره موږ هم هڅه کوو ترڅو د خپل د مدیریت او مشرتابه معلومات نور هم زیات کړو او له دې معلوماتو څخه به د افغان ملي پولیسو لپاره د تصمیم نیولو، پروګرام جوړولو او مشرۍ لپاره کار واخلو. د امنیتي ځواکونو د مشرتابه څرنګوالی او جوړښت د افغانستان د پولیسو د لوړو موخو ته د رسیدو لپاره عمده او مهم رول لري. په لوی خدای باندې په توکل سره او د دې مشرانو د دوامداره هڅو په پایله کې به روښانه او له خوشحالیو ډک راتلونکي ته ورسیږو. شبانه روز این بطری قابلیت استعمال دارد.